خار د مدینې زکه ډېر ښکلی ده دا د محمد عربي کلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سیف الرحمن همت سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که یو امام په پښو باندې معذور وي همداسې امام پسې شرعا اقتدا څنګه ده؟ فقها لیکي امام چې قاعد وي یعنی ناست وي او مقتدي ولاړ وي نو په داسې صورت کې د مقتدي اقتدا امام پسې جایز ده، لیکن دا د اولا خلاف ده. د قائم اقتدا قاعد پسې دا جایز ده لیکن د اولا خلاف ده. البته که چیرته کم روغ او جوړ سړی د امامت لپاره پیدا نشي نو په داسې امام پسې تر یوازې لمونځ کولو څخه اقتدا بهتره ده. هندیه په لومړني جلد کې په 85 صفحه کې باب الامامت کې لیکي ويصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد. د ولاړ اقتدا ناست پسې هغه ناست چې هغه رکوع او سجده کولی شي دا جایز ده او صحیح ده. لا اقتداء الراکع والساجد بالمؤمن. اما هغه سړی چې رکوع او سجده کولی شي هغه چا پسې اقتدا صحیح نه ده چې هغه د رکوع او سجدې لپاره اشاره کوي، یعنی قادر په رکوع او په سجدې باندې نه دی. او علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په لومړني جلد کې په 415 صفحه کې باب الامامت کې او بحر رایق په لومړني جلد کې په 386 صفحه کې باب الامامت کې لیکي وقائم بقاعد. هغه قاعد چې یرکع و یسجد چې د رکوع او د سجدې توان لري، یعنی رکوع او سجده کولی شي. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وروستني لمنځونه په ناسته باندې وکړل او صحابه کرام ورپسې ولاړ ول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا کړی. نو داسې امام چې په دواړو پښو باندې معذور هغه په ناسته لمونځ کوي او مقتدیان ولاړ وي، د دې مقتدیانو اقتدا ورپسې صحیح ده لیکن د اولا خلاف ده. که داسې امام پیدا شي چې هغه په دواړو پښو باندې روغ وي نو په دې صورت کې اقتدا بیا هغه پسې بهتره ده، او که داسې امام پیدا نشي نو بیا د یوازې لمونځ کولو نه همداسې امام پسې اقتدا غوره او بهتره ده. خار د مدینې زکه ډېر ښکلی ده دا د محمد عربي کلی ده. خار د مدینې زکه ډېر ښکلی ده دا د محمد عربي کلی ده دا د محمد عربي کلی ده. نام لري شهرت لري ښکلا لري، نام لري شهرت لري ښکلا لري، غېږه کې یې پروت ګل نازولی ده دا د محمد عربي